به تازگی برنامه آگاهی‌دهی آموزشی و ظرفیت‌سازی تحت عنوان تغییر اقلیم و مدیریت منابع آبی برای ده‌ها تن از رضاکاران محیط زیستی و شماری از کارمندان ادارات از سوی موسسه دفتر ارتباط با همکاری ریاست محیط زیست برای یک روز در ولایت لوگر راه اندازی گردید. مسئولان هدف از برگزاری این برنامه را در بلند بردن سطح آگاهی رضاکاران و کارمندان در زمینه تغییر اقلیمی، چگونگی استفاده مؤثر از منابع آبی و کاهش اثرات منفی تغییرات آب و هوا مهم یاد نمودند. که تاسو په جریان کې ان شاء الله چې دغه پروګرامونه چې جوړیږي د مؤسساتو لخوا نه دغه به ډیر مفید تمامیږي او خلک به د اقلیم له بدلون سره ځان عیاروي او دا پدیدې سره به مبارزه کوي ان شاء الله. افغانستان د اوبو له کمښت سره په تیرو څو لسیزو کې مواجه شوی ده، نو موږ وغوښتل چې د لوګر محترمو ولسونو ته د اوبو د ارزښت په اړه او د اقلیمي بدلونو په اړه معلومات ورکړو او د دې خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو. از سوی هم اشتراک کنندگان در این برنامه آموزشی میگویند که با مفاهیم اساسی تغییر اقلیمی، عوامل و به وجود آمدن آن، پیامدهای ناشی از آن در بخش‌های زراعت، منابع آبی و محیط زیست و همچنان راهکارهای عملی برای مدیریت بهتر آب آشنا شدند. که چیرې عامه پوهاوي ته موږ او تاسې ترجیح ورنکړو، لکه څنګه چې اوس سره لاس و ګرېوان یو د تغییر اقلیم سره، نو دغه موږ او تاسې راتلونکي نسلونه به هم دغسې له تغییر اقلیم سره به لاس و ګرېوان وي. هرگاه اگر ما همکار نباشیم با دولت، ولو که دولت هر کاری بکنه، باز هم به اون نتیجه که باید برسیم. گفتنی است که در این برنامه آگاهی‌دهی آموزشی و ظرفیت‌سازی تحت عنوان تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع آبی به تعداد 70 تن از رضاکاران محیط زیستی و شماری از کارمندان دولتی اشتراک ورزیده بودند.